د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ په ګوریمار سیمه کې 3.25 کیلومتره سړک د کلیو د پراختیا ریاست لخوا د اکتید دفتر په مالي ملاتړ او د خلکو د همکارۍ پر مټ بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد سړک چې د قلعه قل محمد او غندک کلي سره نښلوي نږدې 1 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. دا 3.5 کیلومتره 25 کیلومتره سړک دی چې دا د غندک په کلي کې او ورسره د ګوریمار کلی دی، ورسره د قلعه ګل محمد کلی دی او د غندک په سیمه کې یو واش هم ورسره شامل دی که در نن ورځ موږ تاسو عملا افتتاح گورو. در مجموع 3 قریه و می 3 قریه باز به نام منطقه گوریمار یاد میشه که شامل همین پروژه هاست و هزینه از این پروژه البته در حدود 991,000 افغانی می باشه که از طرف مؤسسه اکتید هزینه ازی پرداخته میشه و همچنان یک مقدار سهم از طرف اهالی چی شده در نظر گرفته شده بود که اهالی سهم خود پرداختن و این سرک ما دوش با انجیر صاحبا و همکارای ریاست محترم انکشاف دیهات کارش به پیش رفته. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د دې سړک له جوړېدو څخه خوښي ښیي او د کلیو د پراختیا ریاست او اکتید دفتر هڅې ستایي. دوی وایي چې له دې وړاندې د معیاري سړک نشتون د دې سیمې له لویو ستونزو څخه و، خو اوس د دغه سړک له جوړېدو سره به د ګوریمار د خلکو ډېری ستونزې هوارې شي. مشکلات سابق ما در هر دو قریه از سرک ارتباطی داشت که سرک‌ها مشکلات زیاد داشتن. واقعیت که جغل اندازی نبودن، از نگاه خاک و آب و چیز بسیار مشکلات داشتن. حال شکر الحمدلله فی الحال که در ارتباط به این که جغل اندازی شده است یک چیزی مشکلات سرک ما برطرف شده است. هر روزی که همین سرک برای ما جور شد برای مردم ما یک سهولت کلام پیدا شده. مگم خدا کنه که مسئولین ما توجه کنه که همون بولکی سرک ما رو تا اونجا برسونه قیر کنه. ما هیچ دیگه چی گپ نداریم. باید ویل شي چې د دې سړک ترڅنګ د سیل له امله د رامنځته کېدونکو ویجاړیو د مخنیوي په موخه یو سیلبور هم جوړ شوی دی.